پښتون ټایم چینل کې مو په سلامونو هرکلی کوم. ملګرو، په دې ویډیو کې به نن له تاسو سره د پاکستان د ښکلو او لویو هوټلونو په هکله معلومات شریکوو. دا ویډیو د شروع کولو نه مخکې که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل پښتون ټایم خامخا سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټې نشان ووهئ تر څو زموږ داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسیږي. اول، سرینا هوټل اسلام آباد. ملګرو، دا هوټل د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې یو مشهور هوټل دی او دا هوټل د اسلام آباد د ښکلو مارګله غرونو سره نږدې واقع دی. دا د پاکستان لومړنی غټ او ښایسته هوټل دی. په دې هوټل کې سویمینګ پول، رستوران او نور هر قسم د خوراک او څښاک سهولتونه موجود دي او دا هوټل تقریبا په 15 هکړه ځمکه کې تعمیر شوی دی او له 400 څخه زیاتې کوټې دي پکې او له هرې کوټې څخه یې د مارګله د غرونو ښکلي منظره ښکاري. په دې هوټل کې د یوې شپې کرایه له 15,000 څخه تر 50,000 پورې دی او دا د پاکستان تر ټولو ښکلی او ګران بیه هوټل دی. هواري هوټل لاهور. د سرینا نه وروسته هواري د پاکستان تر ټولو ښکلی او لوی هوټل دی. دا هوټل د پنجاب په سر ښار لاهور کې واقع دی. په دې هوټل کې هم ټول سهولیات موجود دي. په دې هوټل کې 15 رستورانټ دي چې پکې هر قسم پاکستانی خواړه پیدا کیږي. په کال 2008 کې دغه هوټل ته د ښه سهولیاتو او سرویس په وجه ایوارډ هم ورکړل شوی و. په دې هوټل کې د یوې شپې کرایه له 20,000 څخه تر 15,000 پاکستانی کالدارو پورې دی او دا د سرینا نه وروسته د پاکستان دویم ښکلی او ګران بیه هوټل دی. شراتون هوټل کراچۍ. دا د پاکستان په 3 نمبر ښکلی او لوی هوټل دی. دا هوټل د کراچۍ د سمندر په غاړه واقع دی او د کراچۍ د ایرپورټ نه تقریبا 18 مایله لرې دی. په دغه هوټل کې هم له 400 څخه زیاتې ښکلي کوټې دي او هم پکې سویمینګ پول، جیم او د خوراک لپاره هم ډیر خوندور خواړه موجود دي. دا هوټل د زلزلې نه د بچ کېدو لپاره په یو داسې قسم تعمیر شوی دی چې په زلزله کې د نقصان نه د بچ کېدو لپاره ډیره مرسته کوي. په دې هوټل کې د یوې شپې کرایه له 20,000 څخه تر 150,000 پاکستانی کلدارو پورې دی او دا هوټل د پاکستان په 3 نمبر لوی او ښکلی هوټل دی. پیرل کانټیننټل هوټل لاهور. دا هوټل د پاکستان د لاهور په ښار کې واقع دی او د لاهور د ایرپورټ نه تقریبا په 10 منټه فاصله کې پروت دی. دا هوټل په پاکستان دننه هم ډیر زیات مشهور دی. په دې هوټل کې له 500 څخه زیاتې کوټې دي او په دې هوټل کې د یوې شپې کرایه له 10,000 څخه تر 20,000 روپیو پورې دی. اواري ټاور هوټل کراچۍ. دا هوټل د پاکستان 5م ښایسته او لوی هوټل دی چې په کراچۍ ښار کې د فاطمه جناح روډ ته نږدې واقع دی. دا هوټل 20 منزله لوړ بلډینګ لري او تقریبا 215 کوټې لري. دا یو 4 سټار هوټل دی او د دې هوټل له کوټو څخه د کراچۍ رنګینې ښکلاګانې ښکاري او په دې هوټل کې هم سویمینګ پول او هر قسم د خوراک انتظامات موجود دي. په دې هوټل کې د یوې شپې کرایه له 14,000 څخه تر 14,000 پورې دی او دا د پاکستان 5م نمبر لوی او ښکلی هوټل دی. لیدونکو هیره دې نه وي چې په دغو هوټلونو کې له یادو سهولیاتو نه پرته نور هغه ټول سهولیات هم موجود دي کوم چې کسټمر غواړي. امید ده چې په هغو نورو سهولیاتو به تاسو پوه شوي یاستئ. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې د پاکستان د هوټلونو په اړه مو تاسو ته معلومات راټول کړي وو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. زموږ دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.